مبارک افغان ځوانانو پاکستاني سیالۍ ته ډیره شرموونکې ماته ورکړه. ګرانه او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. افغان ځوانانو په 20 اوریزه سیالۍ کې د پاکستان 19 کلنو ته ماته ورکړه. د چین په بیجینګ ښار کې افغان ځوانانو د پاکستان د 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کړه چې په 3 ویکټو یې بریا خپله کړه. په چین کې د دغو 3 اړخیزو سیالیو په لړ کې نن د افغان ځوانانو او پاکستان د 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډلې ترمنځ 20 اوریزه سیالۍ ترسره شوه چې لومړی پاکستان توپوهنه وکړه چې په 20 اورونو کې 150 منډې وکړې. د افغان ځوانانو له لوري محمد اسحاق ساقي 3، محمد صابر زراند او نوید احمد 2 لوبغاړي وسوځول. یاد هدف افغان لوبډلې په 18 اورونو کې پوره او په 3 ویکټو یې بریا خپله کړه. د افغان توپوهونکو له منځه عابد محمدي 50 ناسوځېدلې او عطا محمد زرمل 45 منډې وکړې. د یادولو ده چې دغې لوبې ته په چین کې د افغان سفارت مستشار ښاغلی موسی عارفي او افغان زده کوونکي هم د افغان ځوانانو د هڅونې په موخه ورغلي وو. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا ښه وخت.